أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الاعراف آیت نمبر 50. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. دې آیت مناسبت لمخ کې آیت سره هغه په دوه طریقه بیانېږي. یو دا په مخ کې آیاتونو کې الله تعالی د آسمانونو او د ځمکې د خلق بیان وکړو، بیا د شپې د ورځې د ستورو د لمر د سپوږمۍ د هغو د خلق بیان وکړو، لکه په دا 450 نمبر آیت کې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض. دلته اوس الله تعالی په ځمکه کې د مخلوقاتو د الله تعالی د توحید دلایل په ځمکني مخلوقاتو کې بیانوي. هلته په سماوي مخلوقاتو کې لکه آسمانونه، سپوږمۍ، لمر، ستوري، په سماوي مخلوقاتو کې د توحید دلایل د الله د قدرت دلایل بیان کړو. دلته الله تعالی په ځمکني مخلوقاتو کې د خپل قدرت او د توحید دلایل بیانوي. دا یو مناسبت. بل مناسبت داسې بیان کړی ده چې دلته الله تعالی د دې آسماني وحی یو مثال بیانوي. تر دغه ځایه پورې موږ تاسو د قرآن آیاتونه وایو، آسماني وحی بیانوو. د آسماني وحی په صحابه کرام د نبی اسلام زمانه کې له اسمان نه د وحی راتله. هلته د انسانان دوه قسمه وو. یو داسې خلک وو چې د آسماني وحی د دوی په زړونو باندې وورېده، له هغو چې لوی لوی خلک جوړ شو، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی رضی الله تعالی عنهم و ارضاهم. داسې خلک ځینې جوړ شو، لوی لوی صحابه شو. خو بالمقابل ځینې داسې خلک وو لکه ابو جهل، امیه ابن خلف، عتبه، شیبه، ولید ابن مغیره، دغسې چې هغه بیا لوی لوی کافرانو. دا قرآن دواړو اوریدو، په هغو باندې هم ورېدو، په دې هم ورېدو. دلته الله تعالی د دې یو مثال وایي په دې باران کې. اوس دا بارانونه هم ورېږي له اسمان نه، لکه قرآن چې له اسمانه نازلېږي. خو په یوه ځمکه باندې نازل سي باران وورېږي، چې بله ورځ ورځې ګلونه یي، فصلونه یي، ښایسته چمن یي، د سړي زړه پکې تازه سي. بل جې ته چې ورسې بارانونه پرې وسي، بله ورځ چې لمر راوخېږي سپینه خوره یي، شی هم نه یي، هېڅ هم نه یي زرغونه کړي. الله تعالی وایي د انسانان هم داسې دي. کله آسماني وحی پرې نازله سي، هغه لوی فصلونه، باغونه، میوې ځینې زرغونې سي، خلکو ته خیر ورسېږي. کله سپیرو ډاګونه یي. الله تعالی فرمایي وهو الذي، الله تعالی هغه ذات دی، یرسل الریاح، رالیږي
الریاح هواګانی، ریاح جمع دی ریح ده، ریح هوا ته وایي. بشرن خوشخبری، بشر دا خوشخبری ته وایي، بشارت ته وایي. الله تعالی را لیږي دا هواګانی بشرن خوشخبری په قسم، بین یدی په مخ رحمته د خپل رحمت کی. الله هواګانی را ولیږي د خپل رحمت په مخ کې د خوشخبری په قسم. رښتیا هم چې هواګانې ولګېږي خلک وایي یاره وریځې به راشي، وریځې به بارانونه وکړي. نو دا هواګانې دا د بارانونو له مخکې نه یو خوشخبري وي. وهو الذي الله تعالی آن ذات است یرسل الریاح میفرستد هواها را بشرن به طریقه خوشخبری بین یدی در پیش رحمته رحمت خود د خپل رحمت نه وړاندې یعنی د باران نه. حتی تر دې پورې اذا اقلت سحابا کله چې راپورته کې دا هواګانې سحابا وریځې. اقل يقل اقلالا فهو مقل والمفعول به مقل. دا باب د افعال دله قلیل نه، قلیل لیږ ته وایي، قلیل لیږ کم. اقل یقل اقلال یو شی کم ګڼل، یک چیز را کم دانستن. اوس لکه زه دغه میز پورته کولی سم ځکه دا ما ته کم ښکاري، پورته کولی سم. خو مثال که دا منبر باندې د زور ولګوم دا نسم پورته کولی، ما ته ثقیل ده. نو څوک چې کوم شی پورته کولی سي هغو ته اقلال وایي ځکه کم ورته ښکاري. نو اقل یقل اقلال پورته کولو ته وایي. حتی تر دې اذا اقلت کله چې راوچتې کې دا هواګانې سحابا وریځې ثقالا درنې درنې. ثقال دا جمع د ثقیل. سقناه بیا دا وریځې موږ روانې کو. سقنا دا ماضي متکلم مع الغیر ده. لساق یسوق سوقا روانول، سائق روانون کوي. په عربي کې ډریور ته سائق وایي ځکه ډریور هم ګاډی روان کړی، ګاډی په مخه کړی. اصلا ساق یسوق سوق روانولو ته وایي. حتی تا اینکه اذا اقلت وقتی که بلند کند بار بکند امی هواها سحابا ابرها را سقالا گرنگ گرنگ. سقناه بیا موږ روان کو دغه وریځې لبلدن هغه ښاریې لره میتن چې هغه مړه وي. دا وریځې روانې کو هغه ښاریې ته چې هغه مړی دا مطلب چې شاړی بارانونه پې نه ایسوي، دشت بیابانې ټول وچي. سقناه ما روان میکنیم امی ابرها را لبلدن به شهر میتن مرده. فانزلنا به بیا موږ نازل کو به پاغه خاریه باندې پاغه وطن باندې الماء اوبو. فاخرجنا به بیا موږ راوباسو په دې اوبو سره من کل الثمرات د هر قسمه میوو. بیا په دې اوبو باندې هر قسمه میوې راوباسو. کذالک نخرج الموتى دغه رنګه موږ راژوندي کوو، موږ له ځمکې نه راوباسو الموتى دا مړي. موتا جمع د میت. د قیامت په ورځ به انسانان هم همدغسې راژوندي کیږي. لعلکم تذکرون تر څو پورې تاسو سوچ او فکر وکړئ. والبلد الطیب والبلد دا وطن الطیب پاک هغه ځمکه چې هغه پاکه ځمکه وي، ستره ځمکه وي، حاصل خیزه ځمکه وي. والبلد الطیب او دا پاک وطن یخرج راوزی نباته گیاگان دیده باذن ربه په حکم دی رب دیده. والبلد الطیب ی زمین پاک وطن پاک یخرج می براید نباته گیاهای او باذن ربه به حکم پروردگارش. والذی خبث والذی اوغ وطن خبث کم سی پلیت ده بیکار ده ناچیزه ده. لا یخرجو نرا اغنرا وباسی الا نکدا مگر دیر کم شی، دیر ناقص شی، دیر ناچیز شی. بیکار وطن
بیکاره خاوره هغه نه راوباسي مګر ډېر کم سیز، ډېر بیکاره شی. نکد ناقص ته وایي، نکد بیکاره ته وایي. کذالک نصرف الآیات، دغه رنګه موږ بیانوو. صرف یصرف تصریف، بیانول، اړول، راړول. دغه رنګه موږ بیانوو الآیات، آیتونه د توحید د الله د قدرتونو. لقوم، هغه قوم لره یشکرون چې هغوی د الله تعالی شکر ادا کوي. نو دا قرآن باندې که څوک ایمان راوړي دا د ده د طبیعت صفایي به وي. که قرآن باندې څوک عمل کوي ځان پې جوړوي دا به د ده د خاورې صفایي، د ده خټه به صفایي، د ده ضمیر به سترهي. او که قرآن وریږي او دی پې انکار کوي دی نورم خرابیږي، دا به د ده د خاورې د ده د ضمیر فساد و نقصان به لکه باران. باران وسي یو ځای ښایسته ونې بوټي ګلونه را زرغونه سي، بل ځای شی هم نه. دا خو باران د باران کې نقصان نسته ده، یا د سړي خاوره کې فرق ده، هغه ځمکه کې فرق ده. دا خلاص شو. په دې یو آیت شریف کې به یوه خبره وکړو. تاسې دې ته پام وکړئ، الله تعالی هغه ذات ته یرسلو چې راویلېږل هواګانې به د خوشخبري په طریقې بین یدی په مخ د خپل رحمت یعنی باران کې، تر دې پورې اذا اقلت کله چې د هواګانو رابار کړې صحابا وریځې ثقالا درنې درنې سقناهو موږ دا وریځې روانې کړې. دلته په دې فصاحت و بلاغت کې یو فن بیانوي بدیع کې چې هغو ته التفات وایي. التفات دې ته وایي، التفات په لغت کې کتلو ته وایي. لکه التفتو الى الیمین، التفتو الى الیسار، چپ طرف ته مې وکتل، ښي طرف ته مې وکتل. او التفات په اصطلاح کې دې ته وایي انتقال من اسلوب الکلام الى اسلوب آخر. خبر دې په یو طرز روان کړي بیا له یو طرز نه بل طرز ته انتقال وکړي. مثلا اول د خبر روانه کړي له ځانه د خبر شروع کړي، متکلم چې څوک له ځانه خبرې کوي. چې یو څه خبره وکړي بیا له تکلم نه غیاب ته ولاړ سي، خبره غائب کې بیا بیرته تکلم ته راسي، دې ته التفات وایي. دا خبرو ته حسن ورکوي، کلام ته حسن ورکوي، خلک بیا ډېر ښه غوږ نیسي. لکه مثال، اس یو مثال وایم. مثال ما چېرته له یو کلینډر سره په 10 روپۍ جګړه کړي، نو اوس غواړم چې دا خپله قصه تاسې ته وکړم. نو زه هم نن له یو کلینډر سره مخ شولم. دا کلینډر ډېر بې تمیزه انسان و او بس 10 روپۍ مې ورسره پاته شوې، راکولې نه. نو په یو ځل مې ورته ویل، بل ځل مې ورته ویل، په آخري ځل یې بدتمیزي وکړه. چې ده بدتمیزه خبرې وکړې نور بنده غریب هم شروع سو، سر و پښو ته یې نه کتل، بس وهسې نه وهې. دا ګوره ټوله یوه قصه ده. اول مې له ځانه خبر شروع کړه چې نن یو ډریور له ما سره بدتمیزي شروع کړه. په دې وخت کې دا د تکلم خبره وه. بیا چې کله مې ویل چې ده بدتمیزي زیاته سوه، نور ډېر ناجایزه خبرې وکړې، بیا مې خبره غیاب ته یوړم، نور بنده شروع سو. بنده څنګه سو؟ داسې نه وایم چې زه شروع سوم، بنده شروع سو. خبره مې غایب ته بوتله، غایب. بنده شروع سو، بس سر و پښې نه کتلې نور، وهسې نه وهې. مخاطب ته راغلم. چېرته راغلم؟ مخاطب ته. بیرته مې خبره خطاب ته راوړه. دې ته التفات وایي. دا کلام ته حسن ورکوي. داسې قصه چې څوک کوي داسې قصې ته څوک نه ستومانه کېږي. ټول خلک ډېر ښه غوږ ورته نیسي. چې یو وارې تکلم وي، بیا خطاب وي، بیا غیاب وي، بیا بلې طریقې ته. په دغه ځای کې الله تعالی اول خبره د غایب شروع کړې وه. وایي الله هغه ذات ده چې ده هواګانې راولېږلې په طریقې د خوشخبري په مخ د باران کې خپل رحمت کې، تر دې چې هغه هواګانو درنې درنې وریځې رابار کړې. سقناهو، بیا موږ دا وریځې روانې کړې. اوس تکلم ته خبر راوسته. دا نو دې ته صنعت الالتفات وایي. دا په قرآن کریم کې ډېر راځي. دا د کلام د حسن په خاطر باندې چې خلک غوږ ورته ونیسي او په ذهن باندې بوج نسي. لقد ارسلنا نوحا، د دې آیتونو مناسبت له دغو آیت نه شروع وروسته دلته د ډېرو انبیاو قصې ذکر کیږي او د دې قصو مناسبت دا ده. الله تعالی دلته د توحید او د رسالت دلایل وویل، سماوي دلایل هم وویل، ځمکني دلایل هم وویل.
او د انسانانو مثالونه بیان کړل چې بعضې لکه آباده ځمکه داسې آسماني وحی پې تاثیر وکړي جوړ سي، بعضې شاړه ځمکه یي آسماني وحی پې هېڅ تاثیر نه کوي، څومره بارانونه چې پې وسي چې شی نه زرغونوي. اوس د ځینې قصو په سلسله کې د دې مثالونه بیانوي، د نوح علیه السلام، د شعیب علیه السلام، د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام، دارنګه د نورو انبیاو قصص بیانوي. او په دې ټولو کې د الله تعالی درس او سبق دا ده چې تسلي وکړي نبي علیه الصلاة والسلام او مؤمنانو ته چې ای مؤمنانو تاسو دې ته خفه کېږئ مه چې بعضې خلک آسماني کتاب وحی نه مني. دا پخوانۍ کیسه وه، دا د انبیاو وخت کې هم همداسې و. لقد ارسلنا یقینا موږ راولېږل نوح علیه السلام الى قومه اخپل قوم ته. فقال اویل نوح علیه السلام یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله د الله تعالی عبادت وکړئ. ما لکم من اله نشته تاسو لره معبود غیره له الله نه سوا. انی یقینا زه یم اخاف علیکم زه یریږم تاسو باندې عذاب یوم عذاب د ورځې عظیم د لوی. زه د لوی ورځې د عذاب ویره په تاسې لرم چې هغه د قیامت ورځ ده. د قیامت ورځ ډیره لویه ده، د دې هغه حیبت هغه ډیر لوی وي، یا خپله دا ورځ ډیره اوږده وي، د هغې ورځې د عذاب ویره په تاسې لرم. نو تاسو د الله عبادت وکړئ. په قرآن کریم کې چې چېرته هم د اعبدو لفظ راسي د دې معنا به په وحدو کوئ. اعبدوا الله وحدوا الله، د الله تعالی عبادت په طریقې د توحید وکړئ. ځکه دا مشرکان خو د الله عبادت کوي که نه. اوس د مکې مشرکان چې ول هغه خو داسې نه و چې الله یې نه منل، الله یې منل، د الله عبادت یې کول، خو بوتان یې ورسره شریکان کړي ول. یا دا نن سبا بت پرستان چې دي کافران چې دا خو ټول الله مني، یهودیان یې مني، نصارا یې مني، خو نور یې ورسره شریکان کړي. القرآن په حدیثو په شریعت کې چې کوم عبادت مقصود ده مطلوب ده هغه عبادت په طریقې د توحید، صرف عبادت نه چې د یو الله عبادت و اطاعت به کوي، بل څوک به نه ورسره شریکوي. نو داسې هر چېرته راسي اعبدو الله یعنی وحد الله، د الله عبادت په طریقې د توحید سره وکړي. قال الملأ ویل الملأ هغه مشرانو من قومه د قوم د نوح علیه السلام انا لنراک یقینا موږ سیو لنراک خامخا وینو تا فی ضلال مبین په ګمراهي ښکاره کې. ملأ دا د قوم مشرانو ته وایي، امیران، وزیران، پاچیان دغو ته وایي. ماخوذ ده لملأ یملأ ملئا فهو مالئ والمفعول به مملوء. ملأ یملأ دا ډکولو ته وایي، پر کردن. مالئ ډکونکی، مملوء ډک کړی شوی. د قوم مشرانو ته ولې ملأ وایي؟ دوه وجې ویلي. ویلا له دې وجې نه ملأ ورته وایي چې دا د قوم مشران چې څوک وویني زړه یې له رعب نه ډک شي، د سړي زړه کې رعب و ویره راشي. یا د قوم مشرانو ته ځکه ملأ وایي لأنهم یملؤون صدر المجلس، داسې مجلس کې کیني هغه بره بره ځایونه، هغه لوی لوی ځایونه هغه په دوی باندې ډک شي، دی معتبر پکې ناست. له دې وجې نه د قوم مشرانو ته ملأ وایي. قال الملأ ویل د مشرانو، امیرانو، وزیرانو، مالدارانو من قومه د قوم د نوح علیه السلام انا یقینا موږ سیو لنراک وینو تا فی ضلال مبین په ګمراهي واضحه کې. ته خو ښکاره ګمراهي کې، ضلال ګمراهي ته وایي. موږ چې د پلارو د نیکو کوم خدایان جوړ کړي ول، کومې طریقې هم جوړې کړې وې، هغه ټول راته وایي دا لرې کوي، دا پرېږدي، دا صحیح نه دي، نوې طریقې دي جوړې کړي دي. دا همیشه چې د الله لوري ته څوک رابولي نورو خلکو ته دا لیونی ښکارېږي چې دا خو لیونی د خلک په کومه روان دی، دی په کومه روان دی، خلک څه وایي دی څه وایي. نو چې له د عامو خلکو نه د خلاف وکړو نو بیا خلکو ته دا سړی ګمراه ښکارېږي، دا بې لارې ښکارېږي. قال ویل نوح علیه السلام یا قوم ای قوم زما لیس بی ضلاله نشته ما باندې ګمراهي، زه ګمراه نه یم، زه بې لارې نه یم. ولکني لیکن زه یم رسولو، زه استازه یم، زه پیغمبر یم، زه مسجونه راوړونکی یم من رب العالمین له طرف د خالق مدبر جوړونکی العالمین د عالمیانو.
زه د عالمیانو د ځمکو د اسمانونو د خالق د رازق د مصلح د مدبر د هغو له طرف نه تاسو ته یو استازی یم د هغو پیغامونه مې راوړي د هغو خبرې م تاسو ته راوړي زه لیونی نه یم نه په ما باندې ګمراهي شته ده تر همدې چې پورې بس ده د دې آیاتونو درس و عبرت موږ تاسو ته دا سو چې د انبیاو مخالفت د آسماني کتاب مخالفت دا څه اوسنۍ خبره نه ده دا له پخوا نه را روانه ده او دا د انسانانو طبیعت همداسې ده چې ځینې آسماني کتاب چې ورته ووایې په ده تاثیر وکړي ښایسته ښایسته هدایات په ده کې راشي او ځینو کې تاثیر نه کوي لکه باران د الله رحمت ده په یوه ځمکه وورېږي ښایسته فصلونه رازرغونه سي په بله ځمکه وورېږي هېڅ هم رازرغونه سي دا د ځمکې اصیلتوب و بېکارتوب وي د انسانانو هم همدغسې دوه قسمه دي او په دې کې تسل د مسلمانانو ته چې مسلمانان باید دې ته خفه نه شي چې ولې دا خلک کافران دي دا د الله همداسې نظام ده همداسې دا دنیا روانه ده سړی باید خپل ځان په اصلاح کې کوشش وکړي په قرآن او په شریعت باندې خپل ځان جوړ کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله دا د قرآن کریم ترجمه په خپل حضور کې قبول و منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قایم کې یا الله د دین دشمنان کافران ظالمان تباه برباد نیست و نابود کې حاضر مجلس باندې فضل و کرم وکړي ظاهري باطني ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کې په مالونو په اولادونو کې خیر و برکت واچوي یا الله حاجات هم له خپلو خزانو چې پوره کړي یا الله حاجتونه هم له خپلو خزانو چې پوره کړي بندیان د اهل اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي یا الله د موږ مشران وفات سوي رحم پې وکړي قبرونه د جنت روضې وګرځوي حسنات قبول کړي سیئات په حسناتو ورته بدل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق